نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. حضار محترمین، اللہ جل جلالہ په قرآن کې فرمایي بشک الله او د هغه فرشتي په محمد صلی الله علیه وسلم درود لیږي. اے ایماندارو، تاسو هم په محمد صلی الله علیه وسلم درود ولیږئ. مسلم شریف حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی علی واحدة صلی الله علیه عشرة. څوک چې پر ما باندې یو پیری درود شریف ولیږي، الله جل جلاله په هغه باندې 10 پیری رحمتونه نازلوي. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله جاء ذات يوم والبشرى في وجهه. چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی او په مخ مبارک باندې د خوشحالی اثرات و. فقال ان لرنا البشرى في وجهك. نو موږ پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ستا په مخ مبارک باندې نن ډیر زیات د خوشحالی اثرات دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوس ماته جبرائیل امین رالی او فرمایلی فقال یا محمد ان ربک یقول، اے محمد ستا رب فرمایي کما یرزیک انه لا یصلی علیک احد الا صلیت علیه 10 ولا یسلم علیک احد الا سلمت علیه 10. چې ای زما محبوبه، آیا ته په دې نه خوشحالیږي چې ستا په امت کې ستا یو امتی پتا باندې یو پیری درود شریف ووایي، زه الله جل جلاله په هغه باندې 10 پیری رحمتونه نازلوم. او ستا په امت کې چې ستا یو امتی پتا باندې یو پیری سلام ولیږي، زه الله جل جلاله په هغه باندې 10 پیری سلامتیا نازلوم. الله اکبر. دا څونه لویه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه باندې الله جل جلاله په موږ باندې 10 پیری سلامتیا نازلوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه باندې الله جل جلاله په موږ باندې 10 پیری رحمتونه نازلوي. ګوره محترمینو، کله چې یو د قرآن کاری په ورځ د قیامت د هغه د مور پلار په سر باندې الله جل جلاله یو داسې د سرو زرو تاج ورکوي چې د هغه روشنایی تل لمر هم تیزوي. نو اوس تاسو فکر وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه څومره ده چې د هغه په وجه باندې الله جل جلاله په موږ باندې 10 پیری رحمتونه نازلوي، او د هغه په وجه باندې الله جل جلاله په موږ باندې 10 پیری سلامتیا نازلوي. په یو بل حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به تر ټولو ماته نږدې هغه شخص وي چې ما باندې زیات درود شریف ویلی وي، او تر ټولو زیات حقدار به د شفاعت هغه وي چې پر ما باندې درود شریف زیات ویلی وي.